د لوی څښتن تعالی په سپیڅلي نامه د چنار افغانستان درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به اوسیږئ. د یوې نوې خپرونې سره درته ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، سباوون سهار یم. نن راسره په خپرونه کې ډېر د قدر وړ دروند شخصیت، هغه څوک چې د افغانانو د هیوادوالو په زړه کې خاص او ځانګړی ځای لري، ښاغلی امان الله هوتکي راسره میلمه دی. هوتکي صاحب محترم، سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو بخیر. خیر اوسې، مننه. تاسو ته هم سلامونه، خدای دې ژوندی لري. خیر، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. هوتکي صاحب محترم، پیل به یې له دې وکړو چې ژوند زندګي مو څنګه تېرېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکي دې تاسو ته، ستاسو قومندان ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه. شکر دی، زندګي مو ښه ده. شکر دی، ژوند او زندګي مو ښه تېرېږي. خامخا به څه ناخوالې وي د ملک په سطح، مګر شخصي انشاءالله داسې ستونزه نه لرو چې په هغه کې موږ د ونې تشویش وکړو چې بیخي سړي د ژوند ټکنی سي. مګر په ژوند کې خامخا لوړې او ژورې سته، ګیغات سته، خوشحالي سته، دا کښته او پورته پکښې کېږي. ډېره زیاته مننه. هوتکي صاحب محترم، موږ نن وغوښتل چې یوه خاصه او ځانګړې برنامه له تاسو سره ولرو. البته د لیدونکو په غوښتنه، هغه څوک چې ستاسې مینوال دي، هیوادوال چې ستاسې مینوال دي، د هغوی په غوښتنه موږ نن وغوښتل چې راشو ستاسې خواته او ستاسې سره یو خاص او ځانګړې خپرونه ولرو. د دې لپاره چې لیدونکو په بار بار غوښتنه وکړله، نو که دې خوښه وي دغه خپل پروګرام، دغه خپل خپرونه به شروع کړو. بالکل. ډېره زیاته مننه. هوتکي صاحب محترم، په لومړیو کې زه درته یو څو تصویرونه ښیم. د دغه تصویرونو په باره کې ستا نظرونه له ځان سره لرو او همچنان د لیدونکو سره یې لرو. نو دا تصویر لیدونکو زه هوتکي صاحب ته ښیم او په دې باره کې ترې هم پوښتنه لرم. هوتکي صاحب محترم، دا تصویر تاسې لږ په دقت سره وګورئ. دا د پرادریانو کوډلې دي. بله، دقیقاً دا د پالیزه ته موږ جوړولې پخوا. بله، دقیقاً موږ خلکو کښتګرو په پالیزو دپاره دا جګ جګ کوډلې جوړ کړي. دا نو د خټو دي، هغه بیا د خاشو جوړې کړي بیا. پرادریا دې داسې خوند یې په وکړي، داسې شی جوړ کړي. زه فکر نه کوم چې ډېر کار به وکړي. بله. وکیل صاحب محترم، که دغسې مرستو ته موږ او ستاسې نور هیوادوال، نور تاجرین په همدغسې شکل کورونه جوړ کړي یا په عام اصطلاح مرستې وکړي، هغې خلکو ته مو پیغام څه دی؟ لکه څنګه چې فرهاد دریا جوړ کړي چې دغه یوه روپۍ کومک یې کړی، د هغو څخه مننه کوو، د ټولو څخه، د فرهاد دریا په شمول باندې د ټولو څخه کوو. د هنر په ډګر کې فرهاد دریا په حقیقت کې یو ځلانده ستوری دی، ځلېدلی دی. خپل مینوال یې خوشحاله کړي دي، هغه خپل د ده د اواز سره چې مینه لري، هغه ډېر خوشحاله دي. مګر کشکې په داسې شیانو کې لاس نه وای وهلی. او د دې په زنا باندې هم سړی چې ورخېږي داسې انېدی لکه سړی چې دیواله ته خېږي. او یک طرفه د زنا، او د بله طرفه څخه دا کوډلې، دا اوس نقشه د کوم ځای ده؟ ما سوال په دې کې دی، ما په ټلویزیونو کې او رسنیو کې مختلف کې ولیدل. خدای دې خیر ورکړي، تاسو بیا راوړل دا دغه تصویران مخکې راوړل. ظاهراً د دې څه یم چې د فرهاد دریا صاحب د نقشه د کومې خوا کړې ده. نقشه ډېره جالبه ده، او دغه مقابله د چیش سره کوي، د زلزلې سره کوي، د واورې سره کوي، د بادو سره کوي، د چیش سره کوي. دا خدای چې دی چې سړی ورننوځي لکه یو غټ حال ته چې ورننوځي، نه هلته به نوګر دپاره سره یو ځای وي. ستاسې په نظر دغسې کورونه په کوم حالات کې مقاومت کولی شي؟ زه د دې په نقشه زه نه پوهېږم، مګر سره کې دا نقشه ماته نه معلومېږي. اوس تعمیر دی، بلاک دی، د انجینره به پوښتنه وکړي چې کوژ دې سم ورکړی دی، کوږ ورکړی دی، دیوال دې سیده دی، دا دې سیده دی. دا داسې دي لکه بغۍ چې پکلي یې د دې کې ایښي دي، داسې بغۍ په رقم شان ایښي دي. نه پوهېږم چې دا نقشه د کومه ځایه راوړې ده، او دا نقشه څنګه د تاریخي شان کړي دي. شاید د تاریخ دپاره به همدغه شان کوي، بعضې خلک یې د تاریخ دپاره کوي. نو زما د ټولو خیریه بنسټونو څخه او یا دغه کومک والاو څخه غوښتنه دا ده چې کومک کوي، کومک باید باز ته ونه لویږي. کومک باید چې کوي، یو خو کې د الله د رضا دپاره کوي، باید دی و الله سره خبر بس. او بیا هم کې د دې دپاره کوي چې په ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې یا په سیاسي ژوند کې مې نوم په تاریخ کې ولیکل سي او تاریخواره پاته سي زما نوم. نو هم دغه څخه غوښتنه دا ده چې دغسې شی ونه کړي چې هغه د بحث وړ وګرځي، خبرې سي، پیتاوی سي، کندی سي، پورته سي، فیسبوک سي، ونقل سي. نه، د دغه
دغه حسابو څخه مې غوښتنه دا د خیریه بنسټونو چې دغو شیانو څخه تېر شي راځئ رښتینی وکړو کومک چې د ژوند د سیاسي تاریخ دپاره کوو چې د آخرت دپاره کوو هر شی باید واضح وي معلوم وي. ستاسې په نظر وکیل صاحب محترم که دا چیرته فرهاد دریاب غواړي په تاریخ کې ثبت شي څنګه تاریخ به له ځان سره ولري؟ بوغه کې په کلي ویل کې کښېنوئ. بله زیاته مننه.